رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت داغه سره مینا داغه اتباع او تابعداري صرف یوازې ایمانی تقاضا نه بلکې دا د هر مؤمن فطری تقاضا ده. الله سبحانه و تعالی د مؤمنانو په فطرت کې دا خبره کې خودلې ده چې دی به خپل نبی سره مینه لري، هغه پسې به منډه وخی او داغه د لقاء او د شوق محبت او داغه تمنا او خواهش وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم یو صحیح روایت کې فرمایلی دی اشد الناس حبا لی من امتی، زما په امت کې د ما سره د ټولو نه زیات محبت کوونکې زیات مینه کوونکې هغه څوک دی یود احدکم لو انه رآنی باهلی و مالی، چې یو سړی دا غواړي چې زما جان مال زما ټوله سرمایه زما دولت زما کور اهل و عیال دا ټول دی لوټ شي، دا دی والوزي او ختم دي شي، خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار داغه لیدل هغه ماته نصیب شي او داغه صحبت او داغه مرګرتوب او زما عزتمندو دا هم د سلفو طریقه وا او دا د صحیح مؤمنانو هغه جذبه ده چې د خپل رسول د لیدلو داغه د لقاء خواهش او تمنا بلریم. ثابت بنانی رحمه الله مشهور تابعی دی او ډېر روایتونه تیرانه نقل دي او دا د انس بن مالک رضی الله عنه شاګرد دی. ندی ثابت بنانی به د خپل استاد انس بن مالک رضی الله عنه صحابي ته ویلي ولتما ته د سترګې لګرانی ځکه چې د دین عزت تقبیل والما د دین عزت بوسه والما چپه او والم خلیکم ځکه دې سترګو هغه مبارک هستی لیدلې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه دیدار کړی دی وای ته ماته د سترګې رانی ځکه چې دا زخ خلیکم. نظم عزتمند هغه مبارک سترګې هغه حسین صحابه کرام هغه د دنیا نه تللی دي او هغه حسی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه د دنیا نه خپل رب العالمین ته ورغلی دی. اوس خوش قسمتی سعادت او نیکبختی دی یو انسان د یو مؤمن هغه بداوی چې هغه د خپل نبی پہچان او داغه معرفت حاصل کی د نبی صلی الله علیه وسلم په جندله داغه په جنگلو داغه پہچان دا غټ سعادت دی د یو مؤمن لپاره او دا د د لپاره غټه کامیابی ده چې د دې نبی پہچان وکي او بیا داغه خبره ومني داغه اطاعت او تابعداري وکي او داسې اعمال وکي او د نبی په هغه طریقو باندې عمل وکي چې داغه د وجنه سبا په قیامت کې الله سبحانه و تعالی دغه نبی سره دیدار نصیب کی داغه سره لقاء او ملاقات وکي او دغه رنګ داغه سره په صحبت او په مرګرتوب کې راپاسي او په حوض کوثر باندې داغي د لاس مبارکونه او بوس کی نظم عزتمند دا زمونږ استادو د ایمان اساسی او بنیادی شعبه او حصہ ده او دا د ایمان تقاضا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیو هستی او د سیو شخصیت دی چې سره داغه سیرت مکمل طور باندې نشي بیانولې د ډیرو کمالاتو د وجنه کته د هغه د سیرت یو پهلو او یو جانب رخلی مثلا داغه اخلاق بهر او کور کې نو سره هغه داغه پوره تدارک نشي کولای پوره بیان نشي کولای د ډیر جامعیت د وجنه او د غرنګ د ډیر وسعت د وجنه سره داغه پوره احاطه نشي کولای بیان نشي کولای او د غرنګ یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باب د دعوت کې داغه اخلاق او داغه طریقې کار او د چې کوم د په معاملاتو کې په عقایدو کې په ولو په برا کې دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مختلفو محاسن او د حقیقتونو د یو ناشنا مجموعه ده چې رب العالمین خپل رضا او پاغي کې منحصر کړی ده او الله سبحانه و تعالی خپل محبت پاغي کې منحصر کړی دی. همدغه وجه ده چې مونږه اسی اختصارا د اختصار په تور باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرتنا یو څو نمایه پهلو او جانبونه هغه رخلو او تاسو مخې ته د رب العالمین په فضل باندې کړو چې پاغي کې زمونږ استاد د فار او د هر مؤمن د فار ډیره فائدہ ده. نبی صلی الله علیه وسلم یو ناشنا مجدغه حقیقت او داغه یو ناشنا کمال او دغه رنګي داغه یو امتیاز هغه ده چې الله سبحانه و تعالی ټول مخلوق باندې هغه تفوقیت او دغه رنګي هغه ته غرواله ورکړي دي. صحابي ابو ذر رضی الله عنه فرمای
وای ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه تفوس پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ته څنګه پته ولګیده چې ته د الله نبی او پیغمبر یې لکه په اول کې نبی صلی الله علیه وسلم ته دې پته نه و دسه مختلف قسمه پیشنګویانې بو تکیدلې دسه احوال بو تراتل خو لیکن مکمل لا پورا یقیني نور راغله دیو جنا قرآنی کریم کې دی آمن الرسول بما انزل الیه پیغمبرم ایمان راوړي په هغه څه باندې چې د تنادل شوی دی په نبی صلی الله علیه وسلم هم دا لازمه و چې په ځان به ایمان راوړي چې او زه د الله پیغمبر یم او په قرآن باندې او په وحی باندې نابوزره جن هو ما دې نه تفوسو کو چې تا ته څنګه پته ولګیدا چې ته د الله پیغمبر یم وای ما تی ویل چې انی كنت فی بطحاء مکه زه د مکه په یو خړګۍ کې داغه په یو غاټی کې روانم یو ناو کې بطحاء خړته ناو ته ویل کېږي او مکه چې ونه دا د څه خړونو ناونو د غرونو غریزه علاقه و نو وایزه د مکه په یو غاټی کې داغه په یو بطحاء کې روانم وای دوه ملائکه راللې نو په دې کې دا یو ملائک زما سره په دې خړ کې روان شو دا بل چون زاده د اسمان او د زمکي په دې مینس کې په دې فضا کې د څه معلق یو روایت کې راغلی د څه په کرسي په شکل باندې ناسیوم نو دې لاندینی برنی ته ویلې هو ولدا د هغه سره هغه هستی چې چا په باره کې مونږ ته حکم شوی دی او د چا په باره کې چې مونږ رب العالمین را لېږلیوم نو د لاندینی ته ویلې چې نعم امداده برنی ته ویل نعم امداده نو دې برنی لاندینی ته ویل چې زین هو سلام نبی صلی الله علیه وسلم فرمای او د دې لاندینی ملائک سره یو تل او یو ترازو او میزانو زید دې تل په یو چابي کې واچولم یو کې کېنولم او زما په مقابل کې یو تنکینو په ثقل تو علی ز په درون شمه وای بیا دې برنی لاندینی تی ویل چې وزنه ب10 د لسو سره وتلم نو زی چې د لسو سره وتلم نو زی په بیا درون شمه چرته لس امتین او چرته امام الانبیاء چرته سید الرسل او دغه رنګي چرته یو امتی او چرته نبی صلی الله علیه وسلم نو به د برنی لاندینی تی ویل چې وزنه ب100 د سلو سره وتله نو زما په مقابل کې سل کسانې کې خودل وزه په بیا درون شومه نو به د برنی لاندینی تی ویل چې وزنه ب1000 د زرو سره وتله د په مقابل کې زر واچوه وای زما په مقابل کې چې په دې بل فلره کې او په دې بل چابړي کې او جانب د تله کې د زر کسان واچول وای زه په درون شومه کأني انظر الیهم ينتصرون علی من خفه الميزان وای د سدا چابې زما په مقابل کې درون شو لکه چې د مالوچو په مقابل کې سړی یو درون کانه کې دي نو دا درون کانه لاندې زور کوي د مالوچ بر زور کوي نو دا کسان د ته بر لاله ځکه دي چې په کم طرف کې اچولې ما هغه سره د زمکه نه حرکت ونکو هغه پورته نشو دا کسان په ما باندې د سره دوړېدل نو ما ته پته ولګی چې زه د الله نبی ما نبی صلی الله علیه وسلم د شخصیت په اعتبار او د غرنګ د جسد اطهر په اعتبار باندې پنځه شپږ فوټه انسان دی لکه روسه به ان شاء الله مونږ په سیرت کې ذکر کوم خو دې کې مانوي ثقل ته اشاره ده که یو طرف ته د نبی خبرې داغه سنتي داغه طریقې داغه عادت او تواري او بل جانب کې د بل چا طریقه ده کائنا من کانا څوک هم چې دی چې د نبی نه ما سیوا دی امتی دی هر څوک چې دی که عالم دی که شیخ دی که نوجوان دی که بوډا دی که نارینه دی که زنانه که عرب دی که عجم که عرب دی که رواج دی که عادت دی او که د ډیرو خلکو خبره ده په یو جانب کې د نبی صلی الله علیه وسلم فرمان داغه سنت داغه حدیث داغه طریقه داغه عادت بالمقابل کې د بل چا طریقه د بل چا قول د بل چا وینا د بل چا فرمان داغه هغه تور طریقې کاغه لس کسانی کاغه زر کسانی او کاغه سل کسانی کو ټول امتی نو د نبی صلی الله علیه وسلم خبره مبارکه هغه په درنوي او دا د ایمان تقاضا ده او دا چې کوم دی د ایمان بنیاد دی او دغه رنګ دا د مؤمن نه دا خبر مطلوب ده نو ایماته د دینه پته ولګیدل نبی صلی الله علیه وسلم د سیناشنا شخصیت دی او د سیناشنا هستی ده چې داغه د ډیر کمال د وجنه او د غوروالي د وجنه خپل دا خبره فرمایلی ده چې انا سید ولد آدم یوم القیامه ولا فخر زه د تمام اولاد آدم د تمام بنیادم او انسانانو سید ما داغي سردار ما او یا ساتي ګوره دا خبره اسی تاسو ته کوم په دی وجبانی چې تاسو خپل حیثیت خپل مقام او خپل مرتبه ښکارا کوم الله را تداویلی ولا فخر دا خبره په تور د فخر باندې نه کوم ځکه زماره فخر نه خوخی نزیم نه کوم نبی صلی الله علیه وسلم ډیر عزت تواضع عاجزی کوله
د دې وجه نه دا به ویل چې موږ د الله عبید یو، موږ د الله غلامان یو، او دغه رنګ دا زنانه د الله وینځي او اما دي عبید الله و اماء الله. دغه وجه ده چې سیرت کې به دا خبره ته ډیره ویني. نبی صلی الله علیه وسلم چې خبره کوله ناغه به په درې کرتی به کولو په عاجزۍ به کوله. کله به چې خوراک کاکو په ځمکه باندې بکې ناسو، غالبا چې د بهر نه به کسان رالل او د تواضع به ولیدل، مرګرو کې به نه پیژاندو چې دی کې پیغمبر کم یو دی، ناغیبم په تعجب کوم. دغه وجه ده چې شریعت په موږ باندې په نارینو باندې د ریخمو کپړې ولې حرام کړي، په نارینو باندې سره زر اچول ولې حرام کړي؟ وجه دا ده چې تاسو به داسې تفاخر نه کوئ، تاسو به د فخر لباس نه اچوئ، تاسو خو غلامان یې، تاسو خو عبید او نوکران یې. د نوکر څه کار دی او د غلام چې هغه داسې د فخر والا او د زینت والا کپړې اچي او داسې ډول او سنگار دی کوي. د دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره فرمایلی ده چې تمام بنی آدم دا به زما د لوا او د جنډې د لاندې وي په قیامت کې، او په قیامت کې به زه امام الانبیاء یم او دا خبره په تور د فخر باندې نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مقام په باره کې دام فرمایلی دي. سنن دارمی کې روایت راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای انا قائد المرسلین، زب قیامت کې د تمام انبیاء قائد او سید ویما، داغي سردار او داغي لیډر ویما، لکه سره چې په دنیا کې په لیلۃ المعراج کې تمام انبیاء ته جمع ورکړی و. نو دا هغه زینم د امامت معلوم دی، خو قیامت کې بم داسې کیږي. انا قائد المرسلین، زه د تمام انبیاء قائد او سید او سردار ما، ولا فخر، دا خبره په تور د فخر باندې نکوم. وانا خاتم النبیین، او زه په انبیاء کې اخرنی پیغمبر ولا فخر، او په دې خبره باندې فخر نکوم. وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر، فقیامت کې بلاول ز سفارش کوم، فقیامت کې بلاول زما سفارش منل کیږي، هیڅوک خبره نشي کوله. او دا خبره غره ز په تور د فخر باندې نکوم، خو تاسو خپل مقام، خپل حیثیت او مرتبه هغه د تخکاره کوم. زما عزتمند د دې نصوصو، د دې احادیثو د پرامینو مقصد دا دی چې موږ تاسو د خپل نبی سره مینه محبت ولرو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د طریقو سره رغبت، تشویق او شوق ولرو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وانا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامه، په قیامت کې به د ټولو نه زما د امت صفونه بزیتی. هغه انسانان چې هغه جنت ته ځي، په قیامت کې به د جنتیانو رب العالمین 120 شپږ صفونه به جوړ کړي. په دې جنت والو په 120 صفونو کې 80 صفونه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت به. دیو جن یو روایت کې راغلی په مخکنو امتونو کې به څه خلک جهنم ته ځي او څه به جنت ته ځي، او دغه رنګ دا هغه امت دی چې دی به ټول جنت ته ځي. نو علما په دې باندې حیران شوي چې دا څنګه به دا ټول امت جنت ته ځي. دغه حدیث یو مقصد دا دی چې مجموعي تور باندې اوران چې دین نو د دې امت ډېر خلک هغه به جنت ته ځي، ډېر کم به د بعضې ګناهونو د وجې نه ورته لاړ شي. وفيه بشارة عظمى ایها المسلمون، په دې کې لوی بشارت دی زموږ تاسو دپاره مسلمانانو چې د نبي صلی الله علیه وسلم امتي کېدل دا څومره د شرف او د اعزاز او څومره د سعادت او د خوشقسمتۍ خبره ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې عظیم شخصیت دی چې الله سبحانه وتعالی د دومره کمالاتو مجموعه هغه جوړه کړې ده. د دې وجه نه د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت دا پیژندل ځکه ضروري دي، دا یو ضروري موضوع ده چې موږ او تاسو د خپل نبی د اخلاقونه، داغه د کردار، داغه د وړو کړو نه، داغه صورت او دغه رنګ داغه عبادت او معاملات او داغه ژوند او رحم سهن ناس تفاسته چې دا او پیژنو. نو د دې روشنايي کې به یو مؤمن بنده د خپل ژوندۍ په مقصد باندې به پوه شي او د خپل نبی اتباع او تابعداري کول هغه به ته آسان شي. او د سلف او صحابه کرامو طریقه مو د مخکنوم چې هغه به د نبی صلی الله علیه وسلم ما تذکرې به په خپل مجالسو کې ډېر زیاتې کولې، خاص کر چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د دې دنیا نه لاړې وفات شو، نو وروسته زمانه کې صحابه کرامو او دغه رنګ تابعین او تبع التابعین او سلفو او ائمه هغه په دې خپل مجالسو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مشرانو صحابه واقعات او دغه قصص به ډیر بیانول. عائشه رضی الله عنها فرمایلی داغه نه دا قول نقل دي، هغه ویلي دي چې تاسو خپل مجالس آباد کړئ به ذکر الله و به ذکر عمر، په ذکر د الله باندې او په ذکر د عمر بن الخطاب رضی الله عنه باندې.
ځکه چې د عمر بن الخطاب رضی الله عنه ناشنا شخصیت دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثری احوال عادات هغه طور طریقې د سره نقل شوی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې وان مما كان من قبلكم محدثون په مخکنو امتونو کې بداش خلکو چاغي ته به الهام غوندي کېدو الله به ته خبره پزړه کې راوچوله د څه سوچ فکر به وکړو الله باغرنګي وحي راولې ګلام او به ویل چې الله خبر در وان فی امتی یکن احد منکم کتاسو نه زما په امت کې څوک یو د څه چړې وي نو فانه العمر دا به عمري او دای فرمایلی عمر جن هوتا چې والله ان الشیطان لا يخاف منك يا عمر اے عمر قسم په الله شیطان د تنه یریږي او په دې زمانه کې داغه افراح د شیطان بچی چې هغه روافض او شیعاګان دي زما عزتمند د دنه ډیری ریږي د دې وجنه د سیرت چې کوم د په دې باندې ډیر بد لګيږي او د غرنګ داغه نه نفرت کوي هر ځاده چې زما عزتمند صحابه کرام او سلف او د تذکرې به کولې د دغه مجالس په دې باندې آبادوم زید ابن وهب رحمه الله تابعی دی او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه شاګرد دی هغه وي موږ په یو مجلس کې ناسو نه زمونږ د استاد تابعی او د صحابي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه تذکره وکړه د خبرې کولې نو په دې خبرو کې د مجلس دوران کې د عمر بن الخطاب تذکره فکراله رضی الله عنهم نبی دا خبر او فرمایله وی جړل وی تر دې پورې چې د ډېری جړه د وجنه داغي اوخ کې لاندې توي شولې او لاندې چې کوم هغه وړي گیټه پرتی هغه فلم دی شي او دا ویلې چې ان عمر كان حسنا حسينا للاسلام عمر ذنه د اسلام د لپاره یو مضبوطه قلاوه نو فيدخلون فيه ولا يخرجون منه دا په زمانه کې چې بڅوک په اسلام کې داخل شو نبی به د اسلام نه وتل به نه مرتد کېدل نو فلما مات عمر ارکل چې عمر مړ شو ان سلم الحسن دا کنا چې وا پدې کې څه شګا پرالله پدې کې درار رااله پدې کې چاودونه جوړ شوم نو فالناس يخرجون منه نو وسلک د اسلام نه والعياذ بالله مرتد کیږي دا وجدان د معزت مند چې الله سبحانه و تعالی ناشنا خوینه ور کړیو د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت او اتباع او تابعداري کړیو ناشر زنانه دا قول چې تاسو خپل مجالس د الله په ذکر باندې او د عمر بن الخطاب رضی په دې سیرت باندې داغه په تذکره باندې آباد کړي موږ تاسو دې خبره ته متوجي کړیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سلفو داغي تذکره ډیره کوي داغي سیرت بیانوي لیکن زما عزت مند موږ تاسو کو په دې زمانه کې خپل ځان ته وګورو او دغه مجموعي تور باندې خپل معاشري ته وګورو خپل محافل ته مجلسونو ته که زمونږ تاسو په یو ځای کې لسپینځه کسان راجم شي او بازار خلاصه کې که په مسجد کې د دکان کې یا د یو مقدس ځای یا د کوم دی یو حفلي نو دینی حفل یو دغه رنګ دینی اجتماع ټولنه نو غالبا په هغه کې د دنیا خبرې سیاسي خبرې سیاسي لیډرانو خبرې ډېرې زیاتې کیږي په دنیا باندې تفسیرې او دغه رنګ د وټونو موټونو خبرې دا ډېرې کیږي د نرخونو خبرې د ګرانۍ او د ارزانۍ او د موبایلو خبرې غب شپ او بهتانونه کنځلې غیبت فزول غب شپ لګول دغه د وجنه تاسو ګورئ زمونږ زړه څومره سخت شوی دي د دې د وجنه د یو مؤمن په زړه کې به څومره فساد راځي حدیث کې راغلی دی چې کله انسانان او مسلمانان راجم شي په یو ځای کې او دی وخت تیر کې او د جنت او د جهنم تذکيري ورکی ملائکه په تعجب کوي چې انس والعظیمتین ډېر درنې خبرې مېری کړي ترته سوچم کړی دی کنه تاسو په کم طرف باندې ور رواني اور دی اور او دغه رنګ مرګ دی او ځنکدن دی او قبر دی څنګه خبرې دي د دې په اړه کوم تاسو تذکيري نه کوي دینه غافلې او د دنیا خواهشات تاسو غافل کړي د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو د سلفو تذکيري زمون په مجالسو کې ذکر کم دي چې یو خدای زمون د اسلام سره د قران او د حدیث سره هغه مینه نشته دي په هغه لیول کې څنګه چې د مخکنو خلکو وا د مخکنو مؤمنانو نزدک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت هم د سړي نه بیانېږي او غالبا عام مؤمنان داغه نه خبر نه دي الا من رحم ربي نه یو فائدہ فسیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانولو کې دا چې دا محبت به د پیدا کېدلو د خپل نبی سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره که یو سره خپل محبت پیدا کول غواړي چې دا محبت په څه طریقه باندې کې نظم عزتمند هغه د لپاره یو اهم سبب چې نه هغه
محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه سیرت بیانول او دا خبره یا ساتي د لپاره لفظ د محبت استعماليږي د دې لپاره لفظ د عشق مې استعمالوي چې دا خلک وي عاشق رسول دا خبره خطا ده عشق د معده پوند په عربی کې هغه محبت ته وي چې پاغي کې شهوتي غلط میلاني والعیاذ بالله لکه یو سړی چې د پردی زنانه سره کوي دغه لپاره عشق استعماليږي کسنا د پلار یا د یو چا د خور او ضرور په باره کې یو سړی چې ما دغه سره عشق دی نو د په خپکیږي او ته غوسه کیږي د دې وجنه اس کنه په عربی کې دا تعبیر نشته دی عاشق رسول او عشق الرسول نه محبت الرسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دا خبره ذکر کو په کار دا چې د مؤمنانو تعبیرات او خبرې دا د قران او د حدیث مطابقین مؤمن به د سلاوبالي بني چې د خلینو سره ویسل او سی ویل نه گفتار او کردار یا ایها الذين امنوا لا تقولوا راعنا لفظ بنوي غلط خبرې به د خلینو نو باسي هي سره زړه خرابيږي نه عشق لفظ بنوي محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین آمنوا اشد حبا لله قران دا تعبیر استعمال کړی دی دغه رنګ حدیث دا تعبیر استعمال کړي نو موږ تاسو به هغه لفظ هغه کلمه هغه تعبیر به استعمالو چې قران او حدیث هغه استعمال کړي پاره کې خیری پاره کې کمالی پاره کې فصاحت او بلاغتي پاره کې جامعیتي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت د دې لپاره یو څو اسباب علماو ذکر کړی دي یو دا د الفکر فی جمال الرسول صلی الله علیه وسلم الظاهری والباطنی د نبی صلی الله علیه وسلم په جمال کې چې کوم جمال ظاهری او باطنی دی هغه کې فکر او سوچ کول دغه رنګ او تدبر فی معجزاته د نبی صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې سوچ او فکر کول داغه په جون کې داغه د نبوت ژوندۍ په دې سره د انسان د مؤمن په ځل کې د خپل رسول سره محبت او مینه پیدا کیږي او د خبره یاد ساتي د نبی صلی الله علیه وسلم محبت دا زمونږ استاد د دنیا لوی برخه ده یو اهمه حصہ ده بلکې د ایمان بنیاد هغه د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین تاسو کې یو تن مؤمن کېدل یعنی شیدا نبوي فتوا ده دا پیغمبري فتوا ده دا د یو مفتی د یو عالم د یو شیخ قول داغه وینا او داغه فتوا نه ده بلکې دا خپل د نبی صلی الله علیه وسلم فتوا ده داغه فرمان او داغه وینا ده کہ لا یؤمن احدکم ټول امت ته خطاب دی موږ تاسو ته تر د قیامت پورې یا امت په تاسو کې یو تن مؤمن کې دی نشي دا ګوره مؤمن حساب نه دی اصل د ایمان داوی دی کوي داوی له اعتبار نشته دی اصل تش خبر له اعتبار نه دی حتی اكونه د ایمان غایه څه خودري د مؤمن کېدلو هدف څه خودري داغي معیار او داغي کڅوټي او پیمانه هغه د حتی اكون احب الیه تر دې پورې د الله پیغمبر چې زو ته محبوب شمه داغه د فلار نه داغه د بچینا داغه چې کوم دی د خزینه او داغه د مال حال نه د ټولو نه وفي روایت نو په روایت کې د سیمراغلی حتی من نفسه تر دې پورې چې داغه د نفس نم زه داغه ته ډیر محبوب شمه ولا يرغب بانفسهم عن نفسه مؤمنانو به د خپل ځان سره دومره مینا نه لکه څومره به چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ځان به دومره نه خپای کېږي په خپل پښتو انکو باندې خیر د صاحب پښتو انکو دي خراب شي ساج کم دې مزاج خلاف د کار وشي ته د فاتح راشي په ظاهره کې ته بی عزت شي ساده سړیتوب ترې ونه کتل شي لیکن چې د نبی سنت داغه طریقه داغه کوم دی یو فرمان داغه یو حدیث داغه یو عادت نه خلاف کیږي نو په دې باندې ډیر خفه کېږم موږ مسلمانان نن په خپل هغه دروغجن غیرت باندې ډیر خفه کېږو که زمونږ د مزاج خلاف کار وشي کومه یو خبره وکوم کومه یو قانون کېږو دغه رنګ یو داغه نه خلاف وشي څومره په خفه کېږم ولیکن د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف کېږي د زمونږ استاد هغه تړب به نه هغه درد به نه وجدان چې خواري پاغي باندې نه ده شویم به محبت نبی صلی الله علیه وسلم سره دوه قسمه دي یو محبت شرعي دي د دته چوي لا یؤمن احدکم پتاسو کې یو تن مؤمن کې دی نشي حتی اكون احب الیه تر دې پورې چې الله رسول یې محبوب شمه محبت په دوه قسمه دي یو محبت شرعي دي شرعي محبت دا دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم خبره منل داغه سنت عملی کول هغه د ارچا د خبرینه مقدم کول د پلار نیکنه
دغه رنګ د عرف او د معاشرې نه د هر چا د خبرې د پاسه به دغه خبره وي هغه سړی بې ایمانه دی هغه مؤمن نه دی چې د نبی خبره شاته کوي د پلار نیکه د عرف او د رواج او د مخلوق خبره هغه مخې کوي دا حدیث چې موږ لډیره یره راکړي حقیقت هم د څه دی دی باره کې سنجیده شاده څه غب شپ نه دی ليس بالهزل نه ټوکی دی والله العظیم نه مبالغه ده نن په خبره کې تشدد به زی کړي په حقیقت هم د سره تاسو تاسو کولای شي دا حدیث کتل شي دا د ځان سره کوډ کوي چې د الله نبی د ایمان د لپاره معیار څه خود لري نو محبت شرعي ده چې د نبی خبره مخې کول او دې کې ستاوان نه راځي نه خرابېږي نه بې عزت کېږي نه د پښتو پینکو کې څه فرق راځي او دې محبت کې دغه هغه محبت طبيعي دی محبت طبيعي دی ته ویل کېږي چې ټیک ده اطاعت او تابعداري خو به اسم کې خو د زړه میلان او د زړه توجه به د نبی ته کله د سړي د خپل خځې سره د بچو سره د مال حال سره د نور چا سره مینې ولیکن د دې باوجود استاد زړه میلان او توجه او شوق د پیغمبر ته ډیر زیات وي او خاص کر چې کله تعارض راشي چې کور کې خلک یو خبره کوي او د نبی سنت بل طرف ته نه هغه ځکه به د ایمان پته لګيږي دغه محبت تقاضا ده چې د نبی خبره د مخ کې کړی شي نو نبی صلی الله علیه وسلم سیرت چې ده دغه سره د انسان د مؤمن په ځل کې د خپل نبی سره محبت راځي او دا واقعي خبره ده چې د یو چا کمال دی نه پیژاندلې د یو چا د کریکټر او کردار نه خبر شوی دغه سره محبت نه کیږي ستا محبت به الله پیدا کیږي چې دغه د کردار نه خبر شي نو د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت نه آگاهی دغه نه خبرداري دغه اوریدل دغه بیانول ځکه ضروری دي چې دا د ایمان سبب دی او د نبی سره د محبت وجه ده مخکې ته موږ اشاره وکړه تقریبا د نبی صلی الله علیه وسلم سره د محبت یو لس بلکې د دې نه زیات اسباب علماو ذکر کړي دي و یو پکې بنیادی سبب دا دی مطالعه سیرت الرسول صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کول هغه بیانول هغه اوریدل او دا لوی شرف دی لوی غټ اعزاز او سعادت دی خوش قسمتی ده چې رب العالمین یو مؤمن لره دا مقور کی په ژوندۍ کې چې د خپل نبی د سیرت نو داغه د احوالو خبر شي اولی بزان نه خبره وجداد زما عزتمند ما ته مکلف یو په دې باندې چې په دې نبی به ایمان راوړو د په اتباع او تابعداري کې کامیابی ده او محمد فرق بین الناس او دا محمد علیه الصلاۃ والسلام جدائی را وستون کې په مابین د خلکو کې د اتباع او تابعداري کې جنت ته نجات ته د الله رضا ده پکې د په خلاف کې د په خلاف ورزي کې نافرمانی کې د دنه په عصيان او د غرنګي په بغاوت کې ور دي د الله عذاب دي د الله فکر دي او محمد فرق بین الناس دارنګه زما عزتمند د سیرت په بیانولو کې یو اهمه فائدہ هغه دام ده چې سره د قران کریم په فهم باندې د قران په تفسیر باندې او د غرنګ د قران په هغه معنی او ترجمه باندې خپويږي دا خبره یا ساته ترسو پوري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت داغه د ژوندۍ احوال د نبوت نمخ کې د نبوت نرسته د نو پیژاندلې د دې نوې خبر زما عزتمند د قران کریم په تفسیر کې د قران په معنی په اخذ کې د قران په پوی او په فهم کې به خطا کېږي د قوجه د پدی امت کې چې دا څومره غلطي فرقې ډلې پیدا شوې دي په خوان زمانه کې یا اوس چې پیدا کېږي دا روافض او شیعاګان دا خوارج دا کرامیه او د غرنګ دا مرجئه او څومره چې غلطي ډلې دي د دې بنیادی وجه دا ده چې دی د قران په فهم کې او د قران په تفسیر کې او دغه په سمج کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ته دغه سنت ته دغه احادیث ته دغه ژوند ته نه دي کتري کری زما عزتمند رب العالمین د سم کولای شو چې دا قران کریم به هم د دې کعبه په سر باندې خوي او دا رسول په نه را لګلې عربو ته چې تاسو اځم په دغه باندې عربی باندې پويږي صحابه کرام ته به ویل تاسو اهل لسان دا قران په عربی ژبه کې تاسو په عربی باندې پويږي قران به هم د څه ته خوي لیکن د قران کریم باندې د عمل د لپاره او د څنګه قران کریم عملی تر باندې تنفيذ او تطبیق د لپاره الله سبحانه و تعالی رسول الله علیکم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم د نبی صلی الله علیه وسلم جون د قران کریم تشریح ده د سویل شي چې ګوي کې د قران کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جون په اړه باندې دغه متعلق یو ریښتینی تاریخ د اول نه تر اخره پورې
اهل علم ولدي وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقف المرء على التطبيق العملي بالأحكام الإسلام التي تضمنتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في مجالات الحياة المختلفة. يوسريت ده اسلام احكام عملي کوي، عملي ترباني پریکټیکلی نظم عزت مند هغه کې د نبی صلی الله علیه وسلم اسیرت تبګوري دغه ژوندۍ ته د خبرې مقصد مې دا دی چې دا ډېره اهمه موضوع ده. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته یو چانس او مقرره کړی ده چې دا د دې او څه نه حصہ هغه بیان کوم. ارچا مخکې څه نه بیان کړی چې کوم حق پرست علما دي خو د هر یو عالم او د هر یو شیخ د خپل یو اندازي موږ هم د الله سبحانه وتعالی په مشیت باندې د بعضې مرګرو په مطالبې سره داسې اراده کړې چې د دې سیرت نبوي نه په هره جمعه کې څه نه یو نبذه یو حصه ترې راغلو د بعضې فوایدو سره چې په هغې کې به زموږ او ستاسو دپاره انشاءالله ډېر خیر او ګټه به وي. د هغې سره سره زما عزتمندو که داسې احوال لاتل د بعضې عباداتو موسمونه راځي لکه رمضان راځي ذوالحجه وغیره، نو که دا سیرت زموږ نه ټیم والي د هغې مناسبت سره به بیا موږ هغه موضوعګانې ذکر کوو. خاص کر په زموږ غالبا په 3 هفتو نه بعد په میاشت کې یو ځل موږ د مرګ او د آخرت موضوع هغه ذکر کوو. نو هغې ته د ستاسو پاملرنه او توجه وي د الله سبحانه وتعالی په فضل سره د سیرت بعضې فواید او دغه رنګې د دې عالم ابتدا څنګه وشولله، ځکه چې د سیرت د پوهې دپاره د زمانه د جاهلیت پیژندل هغه پکار دي. نو دا هم یو ښایسته خبره ده او دغه رنګې ګټوره چې د الله سبحانه وتعالی په فضل سره په راتلونکي خطبه کې وبیانېږي. وبالله تعالی